اوربند او سولې په اړه نورو خبرو لپاره له جلال آباد همدا اوس د سولې او جګړو د چارو کارپو مشتاق رحیم را سره مل شوی دی. ښاغلی رحیم، ستړي مشئ خپرونې ته ښه راغلی. ستاسو په باور د اختر درې ورځنی اوربند څومره اغېزمن و؟ زه فکر کوم چې دغه تیر درې ورځنی اوربند تر ډېره بریده پورې دا وښودله چې د افغانستان ولس او په جګړې کې ښکېلې خواوې دوی له زړه نه سوله غواړي، د روانې جګړې او د روان وضعیت څخه کافي ډېر ستړي دي او دا په عمل کې ثابته کړه. موږ تاسو ولیدل چې جګړه مار د طالبانو له صفونو څخه ښارونو ته راغلل، هغه د اردو او د پولیسو او د امنیتي ځواکونه د دوی هرکلی وکړ او ولس په مجموع کې هم په خواله رسنیو کې هم په مخامخ د دواړو خواو دغه یو ځای کېدو ته خپل ډېره لیوالتیا او ډېره خوښي څرګنده کړه. نو زه فکر کوم غټه لاسته راوړنه دا ده چې دی د دواړو خواو مشرانو ته یو واضحه پیغام ولېږه چې د دوی هغه چا باندې چې تکیه دي، یعنې هغه څوک چې د جګړې اصلي لوبغاړي دي یا د سوان توکي دي، هغوی نور نه غواړي چې په جګړه کې ښکېل واوسي. او تاسو د ولس خبره وکړه، د سولې هغه یون او خوځښت چې یوه میاشت مخکې له هلمنده پیل شوی و، هغوی هم نن کابل ته ورسېدل. ستاسو په اند دغه ډول ولسي فعالیتونه او خوځښتونه د سولې په راوستلو کې څومره رول لوبولی شي؟ بیخي زیات ډېر مهم رول درلودلی شي. او زه تاسو یو خبره دا وکړم چې دغه کم اوربند هم حکومت اعلان کړ، بیا وروسته طالبانو هم پکې ګډون درلود. دا په اساسي توګه باندې دا د ولسي خوځښتونو لامل و. تیرو دریو میاشتو کې بېلابېلو ځایونو کې کېږدۍ کېښودل شوې او د پرلتونه د ځوانانو لخوا نه وشو. همداراز دغه خوځښت د هلمند لخوا نه وشو. د دغه حرکت نه مخکې په هلمند کې هلمندۍ میندې او مېرمنې راووتلې او دوی په خپلو خواو باندې غږ وکړ چې نور باید جګړه ودرېږي. دا اوس چې کوم اوربند نه وروسته کوم اقدام طالبان وکړ، تاسو وګورئ چې ولس ډېر جدي غږ په طالبانو باندې وکړ چې دوی باید یو وارې بیا اوربند وغځوي. نو زما په نظر اوس تر ډېره بریده پورې د افغانستان سوله د سیاسیونو څخه د ولس خواته را انتقال شوې ده او زه فکر کوم دغه ولسي خوځښتونه په دغه ډول پیغامونو سره کولی شي چې ښکېل اړخونه دې ته اړ باشي چې نور د جګړې پر ځای د میز پر سر دغه کشاله او دغه شخړه حل کړي. نو ستاسو په باور طالبان هم کیدای شي چې د همدا ډول خوځښتونو او لاریونونو یا د خلکو د خوځښتونو له امله خبرو ته اړ کړل شي؟ بالکل کېدای شي. لومړی خبره خو دا ده چې د ولسي خوځښت پر ځای خپله د دوی هغه کم جنګیالي چې دي، هغه فوټ سولجري چې په انګریزي کې بولي، هغوی ورته واضحه پیغام ولېږه چې نور موږ جګړه نه غواړو، سوله غواړو. بېلابېلې مرکې به تاسې لیدلي د دې ځوانانو په خواله رسنیو به تاسې د دوی پیغام لیدلی چې خپلو مشرانو ته ورکړی. دویمه خبره دا ده چې دوی طالبان په دې باور سره جنګېږي چې موږ ولس دپاره په افغانستان کې یو داسې نظام راوړل غواړو چې هغه د ولس خوښ دی. اوس ولس بېرته دا پیغام چیرې طالبانو ته ورکړي چې سمه ده تاسې زموږ هغه نظام چې موږ غواړو راوړئ، خو د جګړې له لارې نه، د خبرو اترو له لارې، د سیاسي بهیر له لارې. نو زه فکر کوم دوی دغه فشار برداشت کول ورته اسانه نه وي. دوی اخره کې مجبوره دي چې دغه ولسي فشارونو ته غاړه کېږدي. او زما ټینګار به دا وي چې که موږ افغانستان کې د جګړې پای غواړو، نو ولس باید دغه خپل تحرک لا پسې زیات کړي او د جګړې ښکېلې خواهی حکومت، نړیواله ټولنه، که ناټو ده او همداراز طالبانو ډلې دې ته اړ باشي چې مذاکراتو ته کښېني. مننه ډېر زیاته. مننه. تاسې نه مننه. په دې اړه